محترم لیدونکو تاسو د سی پروګرامینګ 22م لیکچر لیدونکي یاستئ چې په دې لیکچر کې موږ به سی ریکرژن باندې بحث کوو. سی ریکرژن څه ته وایي دا موږ یادونه داسې کوی شو دا یو تخنیک ده چې په کوم کې یو فنکشن خپل ځان کال کوي. د کال کولو طریقه خو موږ تاسو ته ویلې وه د مین باډي په داخل کې موږ فنکشن چې وارې موږ ډیکلر کړه انیشلایز کړه او په همدې شکل ډیفینیشن موږ ورته ترسره کوی شو. مولټي ټایمز موږ هغه کال کو خو هغه کال ترسره کول داسې و چې موږ مانولي خپله به کوله. نو د ریکرژن په طریقې سره موږ کوی شو یو فنکشن داسې عیار کړو چې هغه به خپله کال کیږي. نو دا بل څه نه دی دا یو تخنیک ده چې پیچیده مسایلو د حل لپاره موږ کوی شو دینه استفاده وکړو چې طریقه یې ډېر ساده ده او دا به لږ سخته وي خو ښه خبره دا ده که چېرې دا پریکټس شي بار بار په مختلفو مثالونو کې وکارول شي نو کوی دا فنکشن موږ ریکرژن ترسره کړو په فنکشن کې او دا میتود یا تخنیک په یاد هم پاتې شي او پریکټس یې کوي. راځئ دا موضوع موږ په یو مثال کې واضح کوو. نو چونکې دا ریکرژن په موږ مثال کې واضح کوو هغه په فنکشن کې نو دې ته دا فنکشن چې ریکرژن پکې ترسره کیږي معنا فنکشن ځان خپله کال کوي هغې ته موږ ریکرسیو فنکشن هم ویلی شو. طریقه یې ډېر واضحه ده. راځو موږ اول ډیکلریشن د فنکشن کوو چې د هغې لپاره موږ ډیټا ټایپ لیکو. موږ به داسې کوو چې زموږ ویلیوګانې به سم کیږي. فنکشن د سم په نامه موږ کریټ کوو. دلته یو ویلیو موږ ورته پاس کوو انټیجر ټایپ ویلیو موږ ورته پاس کوو مثال فکر وکړئ کیز ورته لیکم یا لیکم مای نمبر به ورته ولیکه دا نمبر به پاس کیږي ورته. دا ډیکلریشن طریقه دا وه چې موږ انټیجر ډیټا ټایپ باید ولیکو د فنکشن نوم باید ولیکو او پارامیټر د هغې ټایپ دا به ذکر کوو موږ ته. د هغې نه وروسته دویمه طریقه یې دا وه چې موږ د مین باډي څخه لاندې دې دپاره ډیفینیشن کوو. څنګه چې ډیکلریشن هم کړی ډیفینیشن به په همغې طریقه کېږي باید دا ټایپ ولري ډیټا ټایپ ولري ریټرن ټایپ د هغې نه وروسته سم فنکشن نیم به لیکئ بیا به تاسو انټیجر به لیکئ او مای نمبر پارامیټر به دلته ذکر کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو سیمی کالن به نه ورکوئ بلکې باډي به تاسو ورته ورکوئ. دلته اوس موږ د ریکرژن لپاره موږ کوی شو د کنډیشن استفاده وکړو. موږ ورته وایو ته دا کنډیشن چک کوه ما دا فنکشن دی خپله کال کیږي تر څه وخته پورې کله چې دا مای نمبر څنګه شي دا لوی وي تر صفر څخه چې لوی وي معنی چې صفر شوی نه وي د دې څخه چې لوی وي دا به خپله کال کیږي. کله چې دا صفر ته رارسیږي یعنی ډیکریس کیږي دا د خپله یو حد ته داسې وخت راځي چې دا ویلیو چې دا ښکته راځي صفر سره مساوي کیږي. نو کله چې صفر سره مساوي شو هغې وخت کې به ته څه وکړه دا فنکشن کال پرېږده بند یې کړه. تاسو دا کولی شئ کنډیشن په مختلف شکل ورکوي خو دې مثال کې موږ همداسې کارو چې دا ویلیو دا فنکشن به کال کیږي تر هغه وخته پورې چې دا مای نمبر 0 سره مساوي شي. کله 0 سره مساوي شو دا به نه کال کیږي بیا همدلته به ودرېږي. تاسو به باډي ورته ورکوئ دلته باډي کې به تاسو ریټرن ورته ورکوئ ریټرن به تاسو ورته ورکوئ. ریټرن کې موږ کانسپټ داسې ایکسپریشن داسې برابرو چې دلته مای نمبر دې سره جمع کوو موږ چې د سم یعنې دلته د ریکرژن کانسپټ دلته کاریږي. دلته مای نمبر او دا منفي یو کوه یعنې اوس هدف ده دلته ماته خو نمبر ریټرن کوي خو موږ بیرته ورته څه کوو جمع کراته دوباره دا فنکشن بیا دې کې ریکرسیولی کال کیږي. نو ګورئ مای نمبر چې هر یو نمبر یو یو ته کمیږي دا کنډیشن بیا چې کیږي تر هغه وخته پورې چې کیږي دا فنکشن کال کیږي چې دا مای نمبر ویلیو صفر ته ورسیږي بیا نو کال کېدل یې بندېږي خپله او هغه اتومات یو بل سره جمع کیږي چې کال کیږي هغه مای نمبر دا ټول سره جمع کوي نتیجه کې موږ ته د هغوی جمع هغه ریزلټ موږ ته راکوي. نو موږ ورته وایو دا کار به کیږي احیانا که داسې نه شي ایلس برخه کې موږ ورته باډي ورته ورکوو موږ ورته ریټرن که موږ ته که چیرې مثال مساوي شي صفر سره نو موږ ورته صفر موږ ته ریټرن که یا موږ داسې ورته هم کوو شو پرنټف ورته ولیکو. نو موږ داسې ورته ولیکو your value is یا becomes 0
سا ویلیو 0 ته ورسېده داسې یو میسج د موږ ورته ورکړو. داسې هم تاسو کولی شئ. نو اوس تاسو به دا څنګه کوئ؟ یو وار به دا فنکشن تاسو کال کوئ، ویلیو به تاسو ته پاس کوئ. نو د هغه فنکشن کال موږ ویلی چې عموماً موږ د مین باډي په داخل کې ترسره کوو. هغه برخه ډیکلریشن شوه، دلته څه شی شوه؟ ډیفینیشن شوه. یو وار موږ کال کوو. دا کوډ نه دی بلکې ټکست دا به تاسو کمنټ کړئ تر څو رن نشي. نو راځو موږ داسې کوو، هغه انټیجر موږ لیکو. انټیجر کې موږ یو ویریبل اخلو، مثال د ریزلټ په نامه، یا موږ ورته ویلی شو summation of my numbers. دا یو ویریبل موږ واغسته چې څومره مینینګفول وي، ښه خبره ده. دلته موږ ورته اساین کوو، هماغه فنکشن نیم به تاسو ورته ولیکئ. دلته به چونکې پارامیټر لرونکې ده، موږ به مای نمبر ته به یو ویلیو موږ پاس کوو. زه ورته وایم دا 10 زه ورته پاس کوم. نو دا به څنګه کېږي؟ دا 10 به پاس کېږي، ځي ډیکلریشن ته ګوري چې هغې سره بیا چک کوي چې د هغه یو شی ده، کوم پارامیټر چې هلته موږ ډیفاین کړی، نو دا ویلیو هملته دی. د هغې نه وروسته دا به راځي ډیفینیشن ته، تر څو ډیفینیشن کې دې ویلیو باندې کالکولیشن ترسره شي. نو راځي کنډیشن ګوري دا ویلیو د 10 نه پورته ده، دا موږ ته به ریټرن کوي. او که چیرې دا به ریټرن کېږي تر هغه وخته پورې چې د 10 ویلیو مساوي شي 0 سره، ځکه دلته یو کمیږي. نو دلته راځي 10 سره جمع یې، بیا څه کېږي؟ دا فنکشن بیا کال کېږي. نو دلته موږ ریکرسیو فنکشن، نو دلته 10 نه چې یو لاړ شي دلته پاتې کېږي 9. نو هر وار چې دلته یو کمیږي، نهایتاً په دې ته رسېږي چې دا 0 کېږي، خو دې کالکولیشن هغه ریزلټ به دلته سټور کېږي موږ سره. نو موږ راځو دا څه شی کوو؟ کمپایل او رن کوو یې. نو که چېرته دا کمپایل او رن کوي، یو بله خبره، ریزلټ باید موږ ته شو کړي. تاسو دا په پرنټ اف کې به تاسو ښکاره کوئ ورته. دلته به زه ورته ریټرن ټایپ هم انټیجر ولیکم، ځکه انټیجرونه چې سره یو ځای شي جمع شي، نتیجه به هم انټیجر وي. دا د ریاضي قانون دی. تاسو به دلته راشئ، دلته به تاسو په دې شکل ولیکئ. دلته که ټکسټ تاسو هم لیکئ، ورته ولیکئ چې result is equal، result مساوي دی د دې عدد سره. نو خلاصه ډول به تاسو دا کمپایل او رن کړئ. ښه، نو موږ ته وایي دا کله چې ایرر تاسو درکوو، نو تاسو ښه په حوصله به دا چک کوئ چې ایرر په څه کې ده. نو موږ ته وایي په 25 لاین کې یو ایکسپیکټډ سیمی کالن ته موږ ضرورت لرو. صحیح ده، دلته به سیمی کالن تاسو ورکوئ. په سی پروګرامینګ کې هر کار چې تاسو کوئ سټیټمنټ ختمیږي، یو سیمی کالن ته ضرورت پیښیږي. بیا به تاسو راشئ کمپایل او رن کړئ، نتیجه تاسو وګورئ. نو موږ ته به څو راښکاره کوي؟ 28 یې راښکاره کړه. نو دا په کوم شکل باندې؟ دا به څه کېږي چې دا ویلیو جمع کېږي، څومره ویلیوګان دا به ټول جمع کېږي. نو تاسو یو بل کار کولی شئ، که چېرې دا ویلیو تاسو تغییر کړئ، مثال زه ورته 50 لیکمه، نو دا به هم څه کېږي؟ رن کېږي به د کنډیشن بیس اساس باندې به دا رن کېږي. نو ګورو 1298 موږ ته راکړه. نو دا طریقه یې داسې وه چې دا به راځي 50 به راځي ډیکلریشن ته، هلته ګوري میچنګ کوي چې صحیح ده، راځي ډیفینیشن ته، دلته به چک کېږي. نو هر بار چې دا کنډیشن رن کېږي، نو هغه ویلیو راخلي د مای نمبر سره جمع کوي او بیرته فنکشن کال کې دلته موږ ریزلټ کې دا ویلیو سټور کېږي. دا ټول عددونه چې موږ ته 1298 ښکاره کړه، ما د 50 نه یعنې 50 ښکاره ته دا کنډیشن چک کېږي او د هغې ویلیو راخلي، ټول سره یو ځای کوي، نهایتاً کې موږ ته څو راکوي؟ 50 راکوي. نو دلته موږ 0 ورکوو. که چېرې دا موږ رن کړو، کمپایل او رن کړئ، تاسو وګورئ نتیجه به تاسو څه درکوي. نو ګورئ تاسو دلته ریزلټ کې تاسو څه راغله؟ 30 راغله. خو که چېرې تاسو دلته فکر وکړئ دا او دویم سټیټمنټ هم رن شوی ده، your value become 0، دا هم رن شوی ده، معنا دا چې موږ ته کوم نمبر راغلی هغه 0 ده. هلته کمپیر کوئ، ګوري دا کنډیشن نه رن کېږي، ډایرکټ دا راځي. خو تاسو پوښتنه دا کوئ چې دا 30 کوم دي نه راغله؟ 30 دې په خاطر راغله چې دا سټرینګ زمونږ دا ویلیو ته اړی، ځکه انټیجر ټایپ د دې موږ انټیجر ورکړی دی او دلته کریکټر نشي پاس کولی، ریټرن کولی شي. دا چې کوم ویلیو ریټرن کوي هغه باید څه وي؟ انټیجر وي. نو دا ټول کریکټر چې موږ ورته ورکړی your value become 0، دا انټیجر ته اړولی، بیا موږ دلته ویلیو راته ریزلټ کې 30 راښودلی. نو که چیرې تاسو دا غواړئ چې دا ته دا ښکاره نه کړي او دا ښه خبره هم ده، دلته انټیجر موږ ورکړه، دلته به موږ ریټرن کوو. څه ریټرن کوو؟
ویلیو به ریټرن کوو ته ماته 0 ریټرن کا نو به تاسو ته به 0 درکوي. نو که چېرې تاسو دا کمپایل او رن کوئ هلته به تاسو څه ښکاري 0 به ښکاري. نو ګوره هغه دغه ته مونږه لرې کړل ته. خو تیر مثال کې هم ده هغه باید 55 راغلی وی موږ ته یې 28 راښکاره کړه. نو 30 هغې سره جمع کوو نو 55 جمع 30 د 28 راځي. نو که چېرې تاسو راشئ هلته 10 ورکوئ او 10 تاسو ورته ورکوئ د دې په داخل کې نو موږ 10 پاس کوو ته او د بل دغه ته لرې کوي تاسو. که چېرې تاسو دا ریزلټ یې وګورئ نو کمپایل او رن کوئ نتیجه کې به تاسو ته 55 درکوي. او که چېرې دلته یو عدد بدل کړمه 50 ته ورکړمه نو موږ ته څو راښکاره کوي دلته موږ 1215 راښکاره کوي. مخکې 1298 علت یې دا و چې هغه انټیجر ورسره جمع دغه کم ټکسټ چې موږ ورکړی و هغه انټیجر ته اوړي او د هغې ویلیو 30 راته دا جمع کېږي ورسره. نو که چېرې د هغې په دې تاسو بیا هم دلته مثال یو بل زه پرنټ اف لیکمه او تاسو دلته ساده یو ټکسټ ورته ولیکئ ویلکم ورته ولیکئ تاسو نو دا به نتیجه کې به څه راځي دا مونږه سلاش ان ورته ورکو. که چېرې تاسو دا کمپایل او رن کوئ تاسو به څه ښکاري یو بل ویلیو به سره جمع کوي. ګوره 1202 یې کړه ځکه دلته زمونږ سټرینګ کم دی. که سټرینګ څومره زیات وي نو که چېرې دلته زه یو بل سټرینګ زه هم ورکول غواړم نو ویلکم ټو steps to take پښتو چینل. نو ګورئ دا به ټول انټیجر ته بدلیږي د هغې څخه وروسته دلته چې کوم ریزلټ راځي دا به مو سره جمع کېږي. تاسو دا کمپایل او رن کوئ نو موږ ته به ریزلټ زیات راښکاره کوي 1311 ته لاړه. علت یې همدا دی چې دلته موږ انټیجر ټایپ ورکړی ویلیو چې هم ریټرن کېږي باید انټیجر وي. نو ښه خبره ده ریل ریزلټ چې تاسو غواړئ تاسو به هلته 0 ریټرن کوئ. نو د هاي کنډیشن به راځي چک کوي که چېرې 0 دا به مخکې نور نه دي. نو که چېرې دا کمپایل او رن کوي ویې ګورئ تاسو دا څو راغلو 1215 معنا دا 50 دا داسې کېږي دا د فاکتوریال په شکل باندې یو واره چې کېږي هغه راځي مثال تقریبا د 1 څخه تر 50 پورې عدد جوړیږي ټول سره جمع کېږي چې جمع کړي نو هماغه ریزلټ موږ ته راکوي. که چېرې تاسو دا 10 ورکوئ نو دا به مختلف شکل باندې کنډیشن به چک کېږي او دا ریکرسیو فنکشن دا به خپله رن کېږي. تاسو دا کمپایل او رن کوئ نتیجه کې موږ ته 55 راکوي. نو هدف یې ده چې دا یو وار راځي 2 وار تقریبا 10 وار رن کېږي. 10 وار یې هغه نهایتا جواب 0 راځي اخري به 0 نه رن کېږي. نو د 1 څخه تر 10 پورې دا ټول جمع کېږي او ریزلټ موږ ته راښکاره کوي. ځکه مای نمبر کې دا ټول جمع کېږي. مای نمبر موږ دلته موږ بیرته د هغې ریزلټ پاس کېږي مای نمبر ته د هغې نه وروسته راځي فنکشن ته او فنکشن موږ د هغې ریزلټ بیرته شو کوو په ریزلټ کې موږ ځان سره سټور کوي. نو دا د ریکرسیو موضوع هم دلته پای ته رسیږي. امید ده چې پوه شوي اوسئ. نور مثالونه تاسو کولی شئ پریکټیس کړئ که چېرې ضرورت وي کولی شئ غوښتنه وکړئ یو څو مثالونه نور هم به کار کوو. د اوس لپاره خدای په امان بیا لیدو په هیله.